پنوم د الله چې بخون کې مهربان. اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو خذل طلاق ورکوي نو هغوی لا داوی د عدت د پاره طلاق ورکوي او د عدت د مودې ټیک ټیک شمار کوي او د الله نه یریږي چې تاسو رب دی. د عدت په موده کې متاسو هغوی د خپل کورونو وباسي او ندي هغوی په خپل اوزي ما سیوا د دینه چې هغوی د بدی یو کار پخکاره وکړي. دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او څوک چې د الله د حدونو نه واوړي دو نو هغه پخپل ځان ظلم وکړو. تا ته پته نه لګي کې دې شي چې د دین وروستو الله دا زړه د لګېدو څه شکل را پیدا کړي. بیا چې کله د هغوی د عدت موده ختمېدو ته ورسي نو یا خو هغوی په ښه طریقه سره په خپل نکاح کې بندي وساتئ یا په ښه طریقه د هغوی نه جدا شئ او دو کسان داسې گواهان ونیسئ چې هغوی په تاسو کې د عدل خاوندان وي او ای گواهانو گواهی ټیک ټیک د پاره د الله کوي. دا خبرې دي چې تاسو ته د دې نصيحت کیږي خاص طور هر هغه چاته چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري. څوک چې د الله نه یریږي الله با داغه د پاره د مشکلاتونه د وتلو سلار پیدا کړي او هغه لبا د داسې لارې نه رزق ورکړي چې هغه با داغه په ګمان کې هم ناراضي. څوک چې په الله باور وکړي نو داغه د پاره هغه کافی دی. بهشکه الله خپل کار په هر حال کې سرته رسوي. الله د هر څه د پاره یو اندازه مقرر کړی دا او تاسو په خزو کې چې کمی خزي د هیز نه نا امید شوي وي داوی په معاملې کې کچري تاسو ته سشکوي نو تاسو ته دی معلومه وي چې داوی عدت 3 میاشتې دی او هم دا حکم داوی دی چې هغه تلا هیز نوی راغله او د حاملو خزو د عدت حد داده چې داوی بچي وشي. څوک چې د الله نه یریږي الله داغه په کار کې اسانتیا پیدا کوي. دا د الله حکم دی چې تاسو ته نازل کړي دی. څوک چې د الله نه یره وکړي الله با داغه ګناهونه داغونه اوري جوي او لوی اجر به ورلور کړی. طلاق شوی خزي د عدت په زمانه کې په هغه ځای کې ساتای په کم ځای کې چې تاسو اوسېږئ ستاسو د خپل وس مطابق هر څنګه ځای چی وي او د تنگولو د پاره هغوی لا تکلیف مور کوي او کچري هغوی حاملی وي نو په هغوی باندې د هغه وخت پورې خرج کوي چې ترسوی اولاد نوي پیدا شوي. بیا کچري هغوی ستاسو د پاره بچله پي ورکړل نو هغوی لا خپل اجرت ورکړي او د اجرت معاملہ په خپل منځ کې په مشوره سره په ښه طریقه فیصله کړئ او کچري تاسو د اجرت په فیصله کولو کې یو بل تنکړو نو بچی لبا یو بل خزه پي ورکوي. مالدار سړی دی د خپل مالدارۍ مطابق نفقه ورکړي او چاله چې رزق کم ورکړي شوی وي هغه دی داغه مال نه خرج وکړي کم چې الله غوله ورکړي دی. الله چې چاله سو ورکړي دی داغه نه زیات بوج پاغو نه چوي. لری نه دا چې د تنگسیانو رستو الله فراختیا هم ورکړي. څومره کلی دي چې هغه د خپل رب او داغو د رسولانو د حکم نه مخ واړو نو مونږ داوی سره سخت حساب وکړو او سخت سزا مو ورکړه. هغه د خپل عمل مزه وسکلا او داوی انجام ټول د نقصان دی. په آخرت کې الله داوی د پاره سخت عذاب تیار کړی دی. نو د الله نه ویریږئ اے د عقل خاوندانو چې ایمان مراوړې دی. الله تاسو ته یو نصیحت را لګلې دی یو داسې رسول چې تاسو ته د الله واضح آیاتونه اوروي د پاره د دې چې مؤمنان او نیک عمل خلق د تیارونه رڼا ته راوباسي. څوک چې په الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله با هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. دا خلق با پاغي کې همیشه اوسيږي. الله د داسې سړي د پاره بهترین رزق ساتلې دی. الله هغه ذات دی چې وو اسمانونه جوړ کړل او داغه پشان د ځمکې د قسم نه هم په دې ټولو کې حکم نازلېږي. دا خبره تاسو ته په دې وجه خو د لیکيږي چې تاسو ته معلومه شي چې الله په هر څه باندې قدرت لري او د الله علم په هر څه باندې خور دی.